د ټي ټي پی د مشر لخوا اسلامي امارت ته تازه پیغام دا چې څه ویلي جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو له 2 کلنې واکمنۍ هرکلی وکړ. د پاکستاني طالبانو تحریک له لوري په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې د اګست 15مه چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د ړنګېدو سره برابر ده د فتح ورځ بللې. 2 کاله وړاندې په افغانستان کې جمهوري حکومت ړنګ او افغان طالبان پرته له جګړې واکمن شول. ټي ټي پی هغه وسلواله ډله ده چې دا مهال په پاکستاني امنیتي عسکرو د ډېرې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. په دغه خبرپاڼه کې پاکستاني طالبانو د دغه هیواد په خلکو غږ کړی دی چې د دوی سره دې هم مرسته وکړي، زموږ ملاتړ وکړئ چې د غاصب او ظالم پوځ څخه ازادي واخلو. په دې وروستیو کې په پاکستاني امنیتي ځواکونو وسلوالو او ځانمرګو بریدونو زور اخیستی چې مسؤلیت یې تل همدغه ټي ټي پی ډلې منلی دی. له دغه بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو په افغان طالبانو غږ کړی دی چې دغه بریدونه د دوی له واکمنۍ وروسته له افغانستان څخه پلان کیږي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. کو تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ څارئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.